سلامونه او ښې چارې دا د نن د شرانې ولسوالۍ ګرمازۍ سلرۍ کې ولاړ یم. غنمو بند کښلی دی، ښه خوندور موسم دی، بارانونه کاږي. نن سبا خو بلکل دومره بارانونه سوي دي چې زما خپله سینه هم ګډ سر خرابه سوې ده لکه زنګ زمی. ښه یخجن موسم دی، هوا چلیږي. فکر مو کوه چې راسه د کیمرې په سترګه دغه ښایسته منظره عکس بنده کړه. نو د سلرۍ چې دی دا د شرانې ولسوالۍ له هغو سیمو څخه دی چې د غنمو حاصلات او باغونه دا شان زیاته دي. له پخوا څخه دغه سیمه چې ده یوه آباده سیمه ده. دلته به خلک له ډېرو ځایو څخه راتلل ونه بې کول، پخوا هم اوس هم دغه حساب دی. نو ښه خوندورې اوبه لري، له فاسه څخه د کوبلې له لوره څخه چې موږ چینه ورته وایو غټ ویاله را روانه ده د قدرتي اوبو. دغه پاس غرونه چې زه د کیمرې په واسطه تاسو ته رانږدې هم کړم، له دې ځایه اوبه رابهېږي. ځینې خلک وایي چې دغه د مغولو د وخت کاریز خو اوس غټه غځنې جوړه سوې ده چینه. دا یو خوندور ملک دی، دلته خلکو پټي دي. د اوبو حساب چې دی هم د ګانټو یا ساعتونو په حساب سره ویشل شوی دی. هر چا خپله ونډه ده، هغه باندې بیا خپل ملکونه اوبوي. پخوا دلته باغونه زیاته وو، بس خو دغه کوم موسمي تغیرات یا بدلونونه چې دي چې موږ له هغې سره مخ یو، د هغې په وجه باندې خلکو اکثره خپل باغونه له مجبورۍ څخه ختم کړه. اوس خالي دلته غنم دی او د ګوتو په شمېر باندې یو څه ونې لیافاته دي. نو دغه مو د سلرۍ په هکله باندې یوه وړه معلوماتي ویډیو جوړه کړه. خدای دې وکړي چې ستاسې د فکر وړ وګرځي. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.